له اوږد ځنډ وروسته د منظور پښتین راڅرګندېدل او مهمه وینا. منظور پښتین تازه څه ویلي، له مهمو جزئیاتو مو خبرو، را سره پاتې شئ. منظور پښتین وایي د عدالت تر پلي کېدو به مبارزه روانه وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دی چې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه کې د پریکړو عملي کول د ځنډ سره ځکه مخ شوي چې په جرګه کې شریک ځینې ګوندونه ورڅخه شاته شوي دي. پښتین د جنورۍ په 3 د جرمني په کولن ښار کې د جرګې په ملاتړ جوړې شوې جرګې ته د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل چې غورځنګ هڅه کوي چې د ولس په ملګرتیا هغه پریکړې عملي کړي. هغه وویل چې د عدالت تر پلي کېدو به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین د هغو ګوندونو نومونه وانخیستل چې کوم ترې د ده په وینا ترشا شوي، خو زیاته یې کړه چې د پریکړو د عملي کولو لپاره یې د تیر کال په اکتوبر کې تر جرګې 2 اونۍ وروسته په بېلابېلو سیمو کې احتجاجونه وکړل، خو له غورځنګ پرته د نورو ګوندونو غړي نه وو ورغلي. د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ په خیبر کې د پښتون عدالت په نامه جرګه شوې وه چې پکې ګڼو پښتون ملتپالو او نورو ګوندونو برخه اخیستې وه. جرګې د پښتنو له سیمو په 80 ورځو کې د پوځ او وسلوالو د وتلو ترڅنګ یو شمېر پریکړې کړې وې. د هغې جرګې د پریکړو په ملاتړ په کولن کې جوړې جرګې ته په سلګونه بهر میشتي پښتانه ورغلي ول. جرګې ته په وینا کې د بلوچ یکجهتي کونسل مشر مهرنګ بلوچ په هم وینا وکړه. هغې وویل چې په پاکستان کې د پښتنو او بلوچو په ګډون له وړو قومونو سره ظلم کیږي. هغوی لا درکه کیږي او په سیمو کې پوځي اپریشنونه کیږي چې له وجې د سیمې خلک اغېزمن کیږي. بلوچ وویل چې بلوچ او پښتانه د سوله ییزې مبارزې له لارې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په بدله کې د دوی مشران نیول کیږي او یا هم وژل کیږي.